بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه یو ښه خوب وګورو؟ موږ څنګه کولی شو یو ښه خوب وګورو او د یو خوشحالي خوب وګورو؟ نو ټولو نه اول شرط څه ده؟ د ښه خوب په کتلو کې هغه په خبرو کې صداقت ده. کله موږ خبرې رښتیا وي، دروغ نه وایو په خبرو کې، نو خوب هم بیا صحیح وي، ښه خوب ګورو. ځکه نبي علیه السلام وایي، حدیث شریف ده، مضمون او معنا یې داسې ده: اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. او په مسلمانانو کې وایي ټولو نه هغه خوب د هغه چا خوب رښتیا کېږي چې د هغوی خبرې رښتیا وي، رښتیا ویل د هغوی خبرې وي، صداقت په خبرو کې وي. نو اول شرط هغه په خبرو کې صداقت ده، چې دروغ نه سړی کرکه ولري او دروغ نه وایي. دویم شرط دغه په اوداسه کې ویده کېدل دي. چې موږ په اوداسه کې ویده شو همیشه، نبي علیه السلام همیشه ویده کېده، نو اودس یې کاوه د خوب لپاره. او دریم شرط څه ده؟ هغه ښي اړخ یا په راسته طرف ته ویده کېدل دي. چې کله ویده کېږو نو په راسته طرف ته ویده شو. او څلورم هغه شرط او څلورم هغه یو علت چې هغه موږ کولی شو ښه خوب وګورو، نو هغه د قرآن کریم تلاوت د خوب او د ویده کېدلو څخه مخکې ده. ځکه امام صادق رحمت الله علیه نه یو روایت ده، هغه فرمایي سورة القدر او سورة مزمل تلاوت څه ده؟ د ویده کېدلو څخه مخکې په خوب، نو په د نبي علیه السلام د لیدلو باعث کېږي. چې دا دوه سورتونه څوک ووایي، یعنې سورة قدر انا انزلناه فی لیلة القدر او سورة مزمل، دا څوک ووایي نو ښه خوب ګوري حتی د نبي علیه السلام د لیدلو امکان هم شته. او پنځم څه ده؟ هغه د خوب اذکار ویل دي. چې کله موږ ویده کېږو نو د خوب اذکار پوره ووایو، آیة الکرسي ده او معوذتین او سورة الاخلاص درې ځلې په ټول بدن باندې راس تېرول، او تسبیحات فاطمي سبحان الله والحمد لله والله اکبر او دا درې ځلې ویل، او استغفار ویل، او بیا ویده کېدل. او شپږمه هغه طریقه دا ده چې عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې کله هغه ویده کېدلو نو دا دعا به یې ویل: اللهم انی اسألک رؤیا صالحه صادقه غیر کاذبه نافعه غیر ضاره. دا دعا ووایو. او بله دا دعا هم نقل شوې ده چې ځینې علما وایي دا دعا مستجاب هم ده: اللهم انی اعوذ بک من سیء الاحلام واستجیر بک من تلاعب الشیطان فی الیقظة والمنام. دا دعا ویل. اوم او آخري هغه که موږ کولی شو چې اومه طریقه یا اوم کار چې موږ وکړو چې هغه ښه خوب وګورو، نو هغه دا ده چې داسې فکر وکړو چې دا ښه خوب څه ده، دا د الله تعالی لخوا ده، او الله تعالی نه وغواړو. او الله تعالی چې کله خوښه وي موږ ته ښه خوب ښیي، نو همیشه باید په امیدوار اوسېږو، د زړه نه ټول تشویشونه وباسو، خلکو ته ټولو ته معافي وکړو، نو ویده شو، نو موږ کولی شو انشاءالله بیا ښه خوب وګورو او زموږ روح بیا خوشحاله شي. والله تعالی اعلم.